ایسه محترم دغه دوا چې د جنسي طاقت لپاره د انزال مسله وي سپرم کمزورتیا وي رګونو څه شوي کنه دغه لپاره کار کوي دغه دوا ایسه نوم د ادریس او اوسېږم په جلال آباد کې او یم د لوګر ولایت او ما لکه صفي وي حکیمي په توګه هغه ما چې ماته خلکو پیسې رالیږلې ماته لکه هغه موږ نه مطابق دوا غوښتله پیسې موږ ته لکه رسېدلې دي او هغه ته دوا نه ده رسېدلې لکه زه په خپل جرم اعتراف کوم چې زه به آینده کې داسې کار نه کوم. تاسو نه ډېره مننه قربان په عزت اوسېږئ سرلوړي اوسېږئ خوشحاله اوسېږئ او د تاسو دغه چټکو اقداماتو نه مننه چې دغه شی کسان تاسو قانون منګولو ته سپارئ او خدای وکړي چې داسې درنده سزا ورته ورکړي ځکه چې دغه شی اختطاف کار او دغه شی فریبکار او دغه شی کسان چې آینده لپاره یو درس ورته ګرځېږي نو نه پوهېږم چې دوی به څومره کسانو ته په خارج او داخل کې دغه د فریب ورکړی دغلته زه په دغه کنفرانس کې په کوم ولایت کې زه یم په دغه یو ولایت کې یعنې دوه کسان دغلته زه پېژنم چې دا دواړو کسانو ته فریب ورکړی د پیسې ترېنه اخیستې ما نه 400 روپۍ اخیستې دي او دوا یې تر اوسه پورې دا رقم نه لري. محترم څنګه خیر کوم مشکل نشته د الله فضل سره 100% اطمینان باندې شی به تعالی کې مې محترم ته دعا برته کوي او 100% به څنګه حل کوي پوه شئ محترم. السلام علیکم روزانه سال د جوړې خیراتي ده صحتمند دي او هغه 400 روپۍ دي مو اخیستلې او هغه دوا نه دې راته اوس پر نه دي سپارلې په بخښنه سره هغه دوا راته اوس سپاره پیسې دې جبته کړلې او نور دوا نه را لېږي.